أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. رب العالمین د سړي او د ښځې منځ کې یو بنیادي فرق پیدا کړی. د ښځې جدا خاصیت دی او د سړي جدا خاصیت دی. د ښځې د وجود جدا خلقت دی او د سړي د وجود جدا خلقت دی. که څوک دا فرق نه مني دی به لیونی وي. سړی له خدای دا خصوصیت ورکړی چې د کې قوت زیات دی، د کې طاقت زیات دی. د ښځې د وجود هغه قوت او هغه طاقت نشته. سړی له خدای دا یو صفت ورکړی دی چې د ده په مخ ویښته راخیږي، ږیرې وي، برېتې وي. د ښځې په مخ باندې او په شونډو باندې ویښته نه راخیږي. دا د هغې نه خدای محفوظ او پاکه پیدا کړی. د سړي ساخت جدا دی، د ښځې ساخت جدا دی. تاسو ته پته ده سړي کې نظافت او په سړي کې هغه نازک مزاجي نشته کومه چې خدای ښځې له ورکړې ده. د ښځې اندامونه نازکي، ښځو له عموما خدای حسن ورکړي، په سړو کې هغه حسن نه. د سړي چال جودای، د ښځې چال جودای. سړی چې په لاره رواني یو شان رواني، ښځه چې په لاره ځي بل شان پته یې لګي خفه. د سړي خبرې جودای، د ښځې خبرې جودای. د ښځې د خبرو نه پته لګي که دیوال نه پورې غاړمي چې دا ښځه ده، او که سړی د دیوال نه پورې غاړمي نو پته یې لګي چې دا سړی دی. دقه رنګې خدای پاک د دواړو ذمه دارۍ هم جدا جدا کړي دي. په سړي جدا ذمه داري ده او په ښځې جدا ذمه داري ده. سړی به بار لګیای د کور نه، منډې ترړې به وایي، ګټه به کوي، زمینداري به کوي، ګوډ چاري به کوي، ټاټکې به چلی. ښځه به کور کې دننه خپل خدمت کوي. او که ته وایې نه ښځه دې هم بار وځي او لکه د سړو غوندې دی دا بار هم خدمت کوي، سړو په شان کولاو چې څنګه سړی بار کولاو خدمت کوي، څنګه چې سړی د سړو سره یو شان یو ځای ګرځي، داسې د ښځه بار سهار وختي وځي. نو که دا بل شان شي بل شان، دا چې سړی د کور کښېني دا به ومني. که ته وایې چې ښځه د بار وځي نو بیا که سړی دننه په کور کې شي خبره لوړې شي، او سړی د سهار وختي په کور کې دننه ناست او کټوی دې پخوي او ښځه دې وله ګټي او سړی دې وله جامې مینځي او ځای دې هم جارو کوي. د ښځې د سړو دا کار ښځو ته پاتې شي او د ښځو دا کار سړو ته. خدای شته که څوک یې برداشت کړي. په حیواناتو کې تاسو ګورئ د دواړو منځ کې ځمکې اسمان فرق دی. په غوی خلک یوې کوي، په غوا سه پورې چا یوې نه دی کړی. غوی باندې خلک بار وړي، په غوا باندې تر اوسه پورې چا بار نه دی وړی. د غوا نه خلک پی اخلي، د غوی نه اوسه پورې چا پی نه دی اخیستی. د هر چا خپل خاصیت دی، دا خدای پیدا کړی دی او هر چا له خدای په دې خپل خاصیت کې یو عزت ورکړی دی. سړی که په شا پیټې وړي نو څوک ورته بد نه وایي، د هغه په هغې کې عزت دی، بچو له ډوډۍ ګټي. سړی که په پټي کې څاروو پسې قلبې پسې رواني مانچ کوي، یوې کوي، څوک پې بد نه وایي. دا خدای پیدا کړی هغې له دی. سړی که د سیمټو بوجۍ په شا کې او ټاټکې په سر کې او دریم چت ته وړي، هېڅوک هم پې بد نه وایي. دا خدای پیدا کړی هغې له دی. او که سړی په کور کې دننه کښېني او په کټکي کښېني او کټوی پخوي، خلک ورپسې شل خبرې کوي، وایي د ښځو په وار پیدا دی. وایي که نه وایي؟ مړه وایي دا څه ښځو ټارې دي وایي، او څوک وایي مړه دا فلانکې دی، څوک وایي د ښځې دله دی وایي. شل خبرې ورپسې خلک کوي. او که لاسوباړې لاس کې راواخېسته او جامې نځلې شروع کړه، یا واشنګ مشین ته ودرېده او دې هلته کې هغه جامې شرط کولی هم نشي، خو ځکه جامې یې نځلې او شرطې کولې، او یا خانک ته کېناسته وړې هغه ګل شروع کړل او په فیسبوک یې لا تصویر راغی چې
ګلدین کاکا ناست دی خانک ته وړاغږي اوهو توبه وباسه څومره خلک به پې بد وي والله که سترګې چا سره ولګئ که جومات ته راوځي ولې دې بار که وړاغږي تندور ته ولاړ دی ډوډۍ پخوي نانبی دی هېڅوک بې بد ونه وایي دی دا مثال ورکې کم سړی چې په هوټل کې لګیا دی او ډوډۍ پخوي او نانبی دی په فیسبوک کې شل تصویره ورکه والله خلک بې صفت کوي په چوله ډوډۍ خو که دقه سړی په کور کې دننه کېناسته او په خانه کې وړه اغږي او تنور طبخي ته ناست او په کور کې ډوډۍ پخوي د ښځو والا کار کوي نو خدای ګو جومات ته به مرونه دي شل خبرې ورپسې خلک جوړې کړي دا د ښځې کار دی دا د سړي کار نه دی دقه رنګې که دا ښځه بار راووته او یوې لاس کې ونیوه او مانجې شروع که شل خلک به پې بد وایي او که دا ښځه بار راووته او په دې تنور باندې ډوډۍ پخولې شل کسه پې بد وایي د هغې عزت په څه کې دی د سړي عزت په دې کې دی چې بار خدمت وکړي خلک پې فخر کوي او چې په کور کې دننه کوي نو خلک به پې بد وایي او د ښځې عزت دا دی چې په کور کې دننه دا خپل خدمت وکړي دا که جارو وي په کور کې دننه خلک یې صفت کوي د پلان کې ښځه ډېره نیکه ښځه ده دا که په کور کې دننه ناسته ده او ټیپر پرې کوي خلک به صفت کوي دا که په کور کې دننه ناسته ده او بالښت ته ابراچي او په څادر په کټ سموي په خدای قسم خلک به صفت کوي ډېره نیکه ښځه ده او تابعدار خو که دې ښځې جارو راواغېسته او په دې لارو کوڅو یې جارو کول شروع کړل او دې ښځې دا خپل پیړه راواغېسته او بار یې په تنور کې پخوي او په هوټلو کې څادرونه سموي شل کسه به پې بد وایي د هغې عزت په دې کې دی هر چا له خدای عزت ورکړی لیکن زما وروڼو افسوس دا دی چې نن زمونږ ښځو خپل عزت پرېښی دی ښځې نن عزت په دې کې ګڼي چې موږ بار سړو سره سر په سر وګرځو ښځې عزت په دې کې ګڼي چې د سړو په شان جامې واچوو ښځې عزت په دې کې ګڼي چې د سړو په شان چال وکړو ښځې عزت په دې کې نن ګڼي چې د سړو په شان سر سټوکې پرېږدو په خدای که سړی داسې کوي رښتیا ووایي بدې ښکاري که نه که سړی د ښځو په شان جامې واچوي مړوي داسې ښځو ټارې دی وایي شل کسو پسې خبرې کوي د سړو په شان رنګینه ده څوک خو دې واچي چې د سړو په شان څوک رنګینه جامې واچي لکه ښځه چې د ښځو په شان دی یو سړی د ښځې چې کومې جامې اچوي په ودونو کې عموما رنګینه جامې وا بچې یو سړی هغسې جامې کومه ښځه چې واده له کومه جوړه اچوي څونه قیمتي ده په 8000 او په 1 لک او په 3 لک جوړه کېږي او دا سړی وایي چې دا خو ډېره قیمتي ده او دا جوړه به زم ځان له جوړه کړم دا د واده جوړه رښتیا ووایه خلک به پورې خاندي که نه د لکونو جوړه ده او خلک به خاندي او ګوره د ښځو په وار پیدانې ده او داسې بې غیرته دی او داسې جنې خولی دی او داسې ښځو ټارې دی ګوره عزت نشته په هغې کې هغه جامه د ښځو لپاره ده هغه سړو دپاره نه که یو ډېره قیمتي کیړی وي د ښځو هغه اوږده سپوندو والا او ښځه پکې په دې لاره روانې او ټقار ته وباسي رښتیا ووایي بدې ښکاري نه خو که دا ښه قیمتي کیړی دی یو سړي ته خپو ته ور واچولې چې راځه کاکا دې کیړو کې وګرځه په دې لاره په دې سړک باندې ټوله دنیا به ورته ګوري چې دا لا کوم دی نه اووم اسمان نه راکوشو او که دا د مریخ نه راکوشو که د مشتري نه راکوشو وګوره هغه سړي ته ګوره د ښځو په شان کیړی چوړي او ټقار ته وباسي هلکه نور درته مثالونه درکړم ښځه چې لاس کې کومه بټوه اچوي د اوږې ته یې چولي دا بټوه سړي ته واچوه بشیرجان ته یې په دې لاره واچوه خدای ګوارې ټوله دنیا به ورته نیغې ګوري چې لکه بشیرجان اوږې ته دا شی چا چولی دی د خدای شان دی د ښځې جدا خاصیت او د سړي جدا خاصیت اوس کومه ښځه چې دا الله دې له کوم بناوټ پیدا کړی دی او الله دې له کوم خاصیت پیدا کړی دی په دې پاتې شو په خدای قسم جنتي ده قسم مې راته وخوړ یاره چې ورسره مونځ روژه او دس کوي دا ورسره ضروري دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه وایم ایما امرأة کمه ښځه صوامت شهرها چې د رمضان روجې نیسي صلى خمسها او پنځه منځونه کوي صلت خمسها پنځه منځونه یې وکړل وصوامت شهرها او د رمضان روجې یې ونیولې واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري یې وکړه ورپسې څه دي واحسنت فرجها خپل اندام محفوظ وساتي فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت
چې دا ښځه د جنت په کومه دروازه داخلېږي ور داخله دي شي او چې کومه ښځه د سړو په شکل کې شو بربنډه شوه د هغې متعلق رسول الله مبارک څه فرمایي وی آخره زمانه کې به داسې ښځې راشي کاسیات عاریات جامې به اغوستې او بربنډې به نری لباس او سړی کاچی پروا نشته آستین کټ کمیس چې لستوڼې پکې نی اوس که سړی داسې کمیس واچي چې لستوڼې پکې نی پروا نشته که سړی داسې کمیس واچي چې ساخي ښکاري پروا نشته که سړی داسې کمیس واچي چې سینه پکې ښکاري او سټ او مری ښکاري پروا نشته که سړی داسې پرتوګ واچي چې لاندې د ګیټو نه اوچتې او خپې پکې ښکاري پروا نشته چې عورت یې پټي د نامنه واله تر د کونډو پورې د امام صاحب په مذهب اس په بد نه وي خو که ښځې داسې جامې واچولې د سړي په شان چې سر ښکاري سټ ښکاري مری ښکاري د سینې دا بر ایسه ښکاري ساخي ښکاري یا تنګ ترش پرتوګ دی اوچتې او لاندې پنسې ښکاري پیغمبر څه وایي دا پیغمبر پیشنګویي ورکړې ده چې داسې ښځې به راشي جامې به یې اغوستې او بربنډې به نیمه جامه ده نیم وجود بربند دی یا نری جامه ده وجود پکې ښکاري د سیپونه او د جارجټ جامه ده او وجود پکې ښکاري نو څه وایي پیغمبر او مایلات ممیلات دا ښځې خلکو ته ځان مایل کوي چې خلک ما ته وګوري ممیلات خلق ځان ته مایل کوي چې خلق ما ته وګوري او زه خلکو ته ځان مایل کم او رسول الله مبارک فرمایي رؤوسهن کاسنمة البحت چې په دې عربو کې یو قسم اوښان دي غټ اوږده ما لیدلي دي د هغې دا قب لږ دنګ اوچتې داسې یو طرف ته راکوږي دقسې دا سټ اوچت نیولي یو طرف ته کږه داسې روانه داسې چال کوي چې ما ته خلک وګوري چې دا څنګه ښځه ده اوهو د مسلم حدیث ته رسول الله مبارک فرمایي دا زناکارې ښځې دي د مسلم حدیث ته دویم رسول الله مبارک فرمایي چې لومبې به خدای دوزخ په دې ښځو غرغنډه کوي اسلام آباد ته تللی وم هلته مې یو ټیسټ کو د نن نه دوه نیم کاله مخکنۍ خبره ده یو اسپتال ته لاړم یو ملګري بوتلی وم دا ټول ټیسټونه درته کوم ښه هلته په کرسۍ ناست وم نمبر مې نو راغلی په خدای قسم دا ښځې به راتلې او پتلونونو کې وې کمیسونه ممیسونه نو بنینونو کې د چا به لستوڼې ورسره وو د چا به لستوڼې نه پتلونونو کې به وې ښځې نیغې را روانې وې پروا نه وه نه لوپټه شته او نه بل څه او دا پتلون به شلېدلی و اوس راته پته ولګېده هغه وخت کې راته پته نه وه دا پتلون د چا لاندې د چا په دې پتون د چا په دې کونډۍ شلېدلی به نو ما هغه ملګري ته ویمې دا ښځې شرمېږي نه زمونږ خو چې کمیس پوټې وشلېږي نو بار ته پکې نه شو وتې چې هغه وګنډو بلکې نن سبا ګنډلې به څوک نه اچوي وي بدې ښکاري چې لږ معمولي کمیس یا پرتوګ شلېدلی او یا لکه پرتوګ دې شلېدلی دی او لکه کمیس دې شلېدلی دی بدې ښکاري او مې ردي په دې پتون د پاسه په دې کونډو د پاسه په دې پنډو د پاسه دا پتلون شلېدلی دی په خدای یقین وکړه تارونه به پکې زنګېدل داسې شلېدلي هغه ما ته وخندل وی دا شلېدلي نه دي دا رواج دی دا خرڅېږي هم دغسې اغوستې دي دا قصدن دا رواج دی دا بازار کې خرڅېږي دې ته کټ وایي کټ پتلون د قصدن کارخانې نه داسې راغلي دي دې دپاره چې د دې دننه سرمن ښکاره شي او خلک یې وویني بیا خو پې د پېښ وم اوس خو مې ډېر ولیدل اوس خو مې په دوبۍ کې او په ابوظهبۍ کې او په دغه علاقو کې مو لیدل اوس خو مې په پېښور کې مو لیدل اوس خو مې ځای په ځای ولیدل هغه وخت کې مې دا په لومبي ځل لیدلي وای هی د حوا نوسۍ د بیبي حوا لور مسلمانې مسلمانې د حوا نوسۍ او د حوا لور د آدم علیه السلام نوسۍ مسلمانې ته د بیبي فاطمې نقشه خلکو ته نیغه نیغه کې چې د بیبي فاطمه او د بیبي عایشې ماشاءالله او ته دا نخرې کې په وجود باندې زه نه ویم رسول الله مبارک فرمایي چې جهنم به ړومبې په دوی غرغنډه کېږي او دا زناکارې ښځې دي په کم طرف د دنیا روانه ده په خدای چې د ښځو حیا ختمه ده نشته د ښځو حیا نن نن تاسو لاړ شئ بار ملکونو ته لاړ شئ نو حیران به شئ د خپل ملک به راته جنت ښکاره شي
زه تللی یم په خپله ازبکستان ته تللی ما مصر ته تللی ما په دې عربو ملکونو مې چکر والی دی دا مې کتلي دي په خدای قسم توبې به وباسم چې خدای دا څه کېږي دقسې ده او په غم اخته دي تاسو ته پته نشته چې دغه ښځې څونه په غم کې اخته دي په لوی مصیبت اخته دي په دې ازبکستان ته زه تللی یم ښځې سره جارو وي جارو او په دې لارو کوڅو کې لګیا او دا پاڼې او دا کاغذونه را جارو کوي دا ډیوټي ده پاڼې را جمع کي یو غټ څادر کې واچي په خپله غوټه وله ورکي او په ځای پرېږدي کومیټۍ ګاډي راځي هغه اوچتی یعنی په خدای ما په خپله دغه ته تلو صیبه د بخارا ته تلو په لاره کې یو ښځه وه او هغې ته یو غټ ګاډی خراب شوی و ټایر ورته پنچر شوی و یو ګاډي ته به اشارې کولې او هغه شی ورته اچولی و هغه کابله چې پې کولاوي هغه غټه ټوپ داسې به پې بره اوښته او زورونه یې پې کول نټ یې نه شو کولاولی وجود نه خو سپکی یو ته اشاره بل ته ماغه ډرایور ته وی ودرېږه وي قانونا ممنوع دي مې ودرېږه غریبه ښځه را څه تکلیف پی وته چې مونږ ورته ودرېدو نو هغه ترجمان مونږ سره و ډرایور هم زمونږ په ژبه هم پیدا و په هغې څه چل دی وي دا نټ راته کولاو کوې دا زمونږ ډرایور ورکو شو نه نټ یې ورته کولاو کړه نټونه یې ورته سس کړل دقه یوه ښځه ټریلر چلی یوه ښځه او تپوس مې دی کومه ته تپوس وکړه چې دا مسلمانه ده که دا کافره ده وي نه مسلمانه ده تپوس مې ته دا ټرک چلی په لاره ورته ټایر پنچر شي بیا په چل نه پوهېږي غاړې ته یې ودرئ په خپله به نټ کولاوئ دا به په دې ګاډي کې شپه کوي او نیم لباس هم نه څلورمه حصه هم نه یاره لسمه حصه لباس یې اچولی ټوله بربنډه وه ګاډي چلی ټرکونه غټ غټ ټرکونه په دې خپلو سترګو مې لیدلی دی چې د سیمټو بوجۍ په دا شا کې اوبره بلډینګ ته خیجئ په دې خپلو سترګو مې په دې ازبکستان کې لیدلی دی چې په لاره مونږ چکر به ولګو مازدیګر به راووتو په تاشقند کې یو ځای کې ابادي کېده چې مې ورته وکتل ورغلمه ما سره د ماره ماما زوی مو هغه ګواه دی نو ښځې لګیا دي پلسترې کوي ښځې لګیا دي خښتې اوچتۍ بل له ورکوي ګیلکاره ده هغه خښتې جوړګوي او ګیلکاري کوي او په دغه باندې لاړم مدنۍ په دوکان باندې ورتېر شوم د ما ماما زوی دلته کې ویښته سمومه مې ښه وردن نشه مې لکه روزه وی ولې مې خو ټولې نایانې ښځې دي سړو له هم ویښته سموي او ښځو له هم ویښته سموي توبې به وباسي د خپل ملک په تاشقند غوندې دارالخلافه د ازبکستان نن د مسلمانانو ملک دی قسم په خدای چې واپس راتلو لمانځه وختو په تاشقند کې په ټول ایرپورټ کې جومات نو چې موږ پکې مونځ کړی جومات نشته هلکه مونځ به کوم ځای کوو چته نه ممنوع دي وایي په میدان به درستخان جانماز نه اچوی ممنوع دي ممنوع بند دي دلته کې نه ته کولی شي نه یهودي کولی شي نه عیسایي کولی شي په میدان به نه اچوی نو موږ مونځ کوم ځای وکړو یاره وایي مونږ درته څه ووایو او چې یو ځای مې وکت نو هلته کې پیسه لیکل کړي تپوس مې وکړه مې دا کوټه دی دی کې مونځ وکړو هغه وخندل وایي دا د شرابو د څښلو کوټه ده دلته خلک شراب څښي دا د مسلمانانو ملک دی د خپل ملک برته په خدای قسم ګلې ګلزار او جنت ښکاره شي خو چې د خپل ملک کې بیا ګورې او د پنجاب نه ښکته شوې او هغه علاقې دې ولیدې نو دا خپله صوبه برته جنت ښکاره شي که تا لاهور ته وکتل او تا کراچۍ ته وکتل او ته په اسلام آباد کې څه هېڅ نقصان د بل چا نه دی د غل د غلا نه نقصان نه دی د ظالم د ظلم نه نقصان نه دی نقصان ټول د ښځو له لاسه جوړ بربنډې ګرځي نظر به دې په ښځو لګي او ګناه به دې کېږي دوبۍ ته ورشه وګوره دا د ما زوی دی زحمت دی را سره و د خواهش ولته کې یو غټ هوټل و دوبۍ مال ورته وایي که څه وایي چکر لګو مې ښځه لاړ به شو دوه ملګري سره یې مردانو دا ګواه دی چې هغه دوبۍ مال ته وردن نه شو که نه هغه وایي زه ګاډې پارک کوم او تاسو ورشئ دننه چې وردن نه شو کومو بربنډو ښځو باندې نظر ولګېده ته ته مې بابا دې را باندې لا مخکې شو ما ته بابا ځو دې را باندې په خدای قسم مخکې شو دا څه مسله ده بیا هغه ملګري وي مارکیټ ته دننه شی وي دا لاره ده نو دا ښځې پکې ځي راځي د مارکیټ په دروازه چې وردننه شو دی ما ته بابا ځه چې زه واپس ټولې بربنډې ښځې او سړي ته هم ټیلیفون وکړو چې ته مهرباني وکړه دا ګاډې مه پارک کوه موږ ځو واپس هغه یو تماشه وکړی وي دلته کې هغه رڼاګانې بره په هغه اوبو کې رڼاګانې غوندې وي دا هوټل کې لرې بار ودرېدو بل طرف ته نو د هغې هغه تماشه هم د لرې ځای نه وکړو دا د چا ملک دی دا د هندوانو نه دی دا د یهودیانو ملک نه دی دا د عیسایانو ملک نه دی
دا د غیر مسلمو ملک نه دی، دا د مسلمان ملک دی. یاد ساتئ زما قیامت ډېر نږدې را روان دی. او د قیامت داسې نه دی چې قیامت به راشي سا به دې وځي. رسول الله مبارک فرمایي وایي قیامت به په هغې خلکو راځي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، چې بیا به په مخ د ځمکه څوک د الله نوم نه علي. مسلماني به ختمېږي. قیامت را روان دی، مسلماني ختمېدو والا ده. مسلماني به ختمېږي، کلمه به ختمېږي، د الله نوم به د خلکو نه ختمېږي. او حضور پاک فرمایي وی خلک به یو بل سره بدعملي داسې کوي لکه د ځنګل حیوانات چې کوي، پروا به نه لري. وګورئ د بخاري مسلم ترمذي ابو داود احادیث یې ځان یې درته نه ویم، داسې به بدعملي کوي لکه ځنګل حیوانات چې یو بل سره بدعملي کوي، داسې بدعملي به خلک کوي. په لارو کې به بدعملي کوي، په کوڅو کې به بدعملي کوي. او زما په خدای قسم خبرې ډېرې نامناسبه دي چې دې درته وکړم، خدای عبرت دپاره درته کوم. زما هغه دوستان چې هغه بار ملکونو ته فرانس ته او جرمني د هغو ته تلي، په خدای یقونه کې یو عالم راته خبره کوله، وایي په پوړو باندې خلک خیږي او په هغه پوړو په هغه لارو کې یو بل سره زنا کوي. او په دې فرانس او په دې ملکونو کې په پارکونو کې لګي د خلکو مخ کې یو بل سره زنا کوي، په پارکونو کې خلک ورته یو بل ته مخامخ ګوري. او رسول الله مبارک څه فرمایي قربان شم ته فداه ابي و امي، مور او پلار مې ته قربان چې څه فرمایلی دي، په خدای حقیقت فرمایلی دي. وی په لارو کوڅو کې به زناکاري کېږي، په چمنونو کې او په باغونو کې به زناکاري کېږي. او خلک به د هلکانو دا ګناه ډېره زیاته کوي. په دې به هم تقریر درته یو جمعه وکړم انشاءالله. زما په خدای قسم چې ټلیفونونه راته کېږي مولوي صاحب د لوط علیه السلام د قوم ګناه ډېره شوې ده، مهرباني وکړه یو جمعه په دې بیان وکړه. خلک په کم طرف لاړل، دا کشر کل خو باغیان شو، دا لاړل برباد شو. څوک دا مولیانو پسې خبرې کوي، مې دا وړه خبره ده، ګناه ده، غټه ګناه ده، غټه، خو نور غم جوړ دی. ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې وګورئ بربنډه لکان او جنکۍ یو بل سره ګرځي. خدای عذاب را نشي، ګورئ خدای ته وګورئ، یو غلب به کوي هر کله چې وکړو. د خدای قهر به راځي، د خدای غذاب به راځي. قیامت داسې په اسانه نه دی را روان، هغې نه مخکې به د خدای قهر را رواني، د خدای عذاب به را رواني. رسول الله مبارک فرمایي زلزلې به وي، ګړهدار به وي، زلزلې به راځي. رسول الله مبارک فرمایي ځمکې به شلېږي او خلک به پې دننه کېږي. رسول الله مبارک فرمایي د خلکو مخونه به بدلېږي. رسول الله مبارک فرمایي بره نه به عذاب راځي، د بره نه، د بره مختلف قسمونه عذاب دا به را رواني. نو خلک به یو بل سره مخ ګناه کوي په لارو کې. حضور پاک فرمایي نو یو سړی به ورته وایي واه واه هرورې وایي دا ګناه چې کوې نو لږ د لارې نه غاړې ته شی ښه، دا زنا چې کوې د لارې نه لږ یو بوټی غاړې ته شی. وایي دا کوم انسان چې ورته دا وایي چې د لارې نه غاړې ته شی لږ غوندې، وایي دا به هغه زمانه کې داسې لکه دې زمانه کې ابوبکر او عمر چې دي، دا به پکې رسېدلی سړی. های های ښځو د لاسه لویې فتنې روانې دي، د خپلې لوڼو خپلې ښځې خپلې خویندې کنټرول کې ګورې. که مو نه کړې چې دوی څومره ګناهونه کوي، په خدای قسم وبال ستاسو دی، ګناه ستاسو ده. الله به د قیامت په ورځ تپوس ستا نه کوي، پرېږدي به دې نه. صحابیات وګورئ، ام خلاد رضی الله تعالی عنها بیبي ده، یو بیبي زوی یې مړ شو په جهاد کې، زوی یې په جهاد کې مړ شو او دې ته چا ویې زوی دې مړ شو، پوره په پرده کې راغله. خلکو چې زوی مړ شي خدای دې وساتي، نو بیا څونه چغې وایي، مخ کاره وجود کاره، په ځان نه پوهېږي غریبه، خدای دې دا غم په چا نه راولي، په ځان نه پوهېږي، بیا سرتور سري کټ پسې بار روزي، ټوله دنیا ویني، قصدن نه روزي، نه پوهېږي غریب، اسپتال کې سرتور کې ځان نه سر راکاږي او چغې وایي چې زوی له چا مړ شي. جنازه چې اوچتوي او راوباسي ته تاسو کتلي دی، هغه مور او هغه ښځه ورپسې بار روزي، لوپټه د غریبې نه، دا نه چې بربنډې کوي، هغه بچي پسې دړمنه یي غریبه. ام خلاد ته اطلاع شوې زوی دې شهید شو، نوجوان زوی داسې ګل په شان ښایسته بچی او پوره پرده کې راله میدان جنگ ته. نو چې راله څنګه غزوي له، نو صحابه یو بل ته څه وایي دا څنګه ښځه ده، څونه ځوان زوی ته لاړ، څومره بچې ټک ټک قطرې شو،
څومره خشته بچی ته لاړ او دا په دې وخت کې په پوره پرده کې را صرف سترګې ښکاري ټول وجود یې پټ دی او رسول الله مبارک ته چا ووایي الله رسوله دې ښځې ته وګوره دا دومره په پرده کې ده هغې خبره واورېده وی زوی خو رانه لاړ نو پرده حیا رانه ولې لاړه شي زوی خو لاړ نو حیا رانه ولې لاړه شي حیا ولې پرېږده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه بیبیانې ناستې دي دوه بیبیانې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها دوه بیبیانې ناستې دي او کومې بیبیانې امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې چې قرآن د هغې متعلق سوی الطیبات للطیبین چې د پیغمبر پاک دی خوشبویه دی نو ښځې هم پاکې دی او خوشبویه دی قرآن شهادت ورکړی دی والطیبون للطیبات پیغمبر طیب دی اعلی دی خوشبویه دی پاک دی نو بیبیانې هم پاکې دی داسې ښځې دی او د رسول الله مبارک شهادت دی چې دا به ټولې جنت ته دی پاکې ښځې او الله قرآن شریف کی صفت کوي د امهات المؤمنین د رسول الله مبارک د بیبیانو په قرآن شریف کې الله پاک صفت کوي النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم چې د پیغمبر بیبیانې ستاسو میندې دي ګورئ د مور په نظر به ورته ګورئ الله صفت کوي په قرآن شریف کې اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب د دې به عزت کوئ ګورئ چې څه شی ته غواړئ پردې نه پورې غاړه به ترې غواړئ ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا د پیغمبر بیبي سره نکاح نه کوي د هغه د وفات نه پس دا خو ستا د مور په منزله د مور نه ده خو په تعظیم او په تکریم کې څونه عزت یې کوي دغه دوه بیبیانې دا پاکې بیبیانې دا خوشبویه بیبیانې دا جنتي بیبیانې چې پیغمبر سره به په جنت کې وي حضور پاک سره ناست دی او دی کې یو نابینا را دننه شو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په دواړو سترګو رسول الله مبارک دی ته څه وایي احتجبا منه اله پرده ته وکړئ شب پرده ته وکړئ هغې ورته څه وایي الیس هو اعمى ړوند نه دی لا یبصرنا مونږ خو نه یې که نه اورس ړوند نه دی او خو مونږ نه یې نو څه له پرده ته وکړو او پرده دا نه چې جامې واچوي جامې اچولي پیغمبر یعنې حجاب ته دننه شی کوټې ته وربند کې پردې نه پورې غاړه ته شی دا پرده الیس هو اعمى آیا ړوند نه دی لا یبصرنا مونږ خو نه یې که نه ماشاءالله رسول الله څه فرمایي افعمیاوانې انتما تاسو ړندې یاست الستما تبصرانه تاسو یې نه یاست که هغه ړوند دی تاسو خو ړندې نه یې روغ یې که نه دا پیغمبر خپلې بیبیانو ته ښایي او صاحب من یو بل حدیث درته ویما یو بل حدیث حضرت یو ترمذی کی حدیث تے حضرت ابو هريره رضی الله عنه ناست تے یو خضر پلار باندې روانه ده او جمعات کې منځ کو پلار روانه ده او خوشبو ته لاړه حضرت ابو هريره ول आवाज ورکه خورې یا مورې لګه ودرېدا وی چېرته تللی وې وی جومات ته منزله تللی وم ته څه وی راته وی خوشبو دې پورې کړې ده وی زما دې په خدای قسمي کور ابو هريره ورته قسم خوري چې ما د خپل خلیل د خپل دوست محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي د خپل دا واورې دا حدیثو د ترمذی حدیث دی چې کومه ښځه د کور نه ووته بار نور نه چې جومات ته ځي مارکیټ خو لویه خبره ده جومات کې خو ښځې اخروهن من حیث اخرهن الله وروسته به ولاړه جومات کې خو پاکو خلکو له ځي سړي به ترې مخکې نظر یې ورسره نه لګي دا به وروسته ولاړې په صفونو کې جومات ته که مارکیټ ته ځي بازار ته ځي هغه به ترې وباسو هغه خو ډېر لوی جرم او دې خوشبویې اچولې او دا واپس راشي د دې ښځې مونځ به نه قبلېږي نه به قبلېږي
اله به منځ قبلیږي چې دا داسې په غسل خانه کې ولامبي لکه ښځه چې په لویه بې اودسۍ جنابت کې څنګه لامبي هغسې چې ولامبي وایې که نه اوس زمونږ ښځې چې دي څومره سپریګانې په ځان کوي کومې جامې اچوي کومې سپریګانې کوي کوم لباس اچوي چې دا خلک راته نیغ نیغ وګوري په خدای قسم حضور پاک فرمایي د سړي له هغه خوشبو پکار ده چې خوشبویي کوي د ډوزې خوری رنګ به پکې نه ښځې سړی به رنګ والا خوشبو نه استعمالوي او ښځې به هغه خوشبو استعمالوي چې رنګ پکې وي خیر د رنګ ولا اجازت دی لپسټک وغیره یا نور خو چې بوی نه کوي چې د خلکو توجه ځان ته پیدا نه کړي او رسول الله مبارک بل داسې فرمایي دا حدیث هم وری په ابو داود او په ترمذي کې دی چې کومه ښځه په لاره لاړه او داسې بناو سینګار یې کړی دی چې سړي ځان ته رامایل کړي او سړي ورته وګوري چې د دې سړو د سترګو د زنا څومره ګناه وشوه د هغې به نه کمیږي او د هغې برابر ګناه د دې ښځې کېږي وایي غر کې دی که نه دی غر کې تبا بربادي دی دا ولې داسې کوي دا ښځې دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله حضور پاک د هغې په کوټه کې دفن شو ما خاوند مې دی کوټې ته مطلب راتله چې بیا ورسره حضرت ابوبکر صدیق دفن شو نو تله راتله به چې دریم نمبر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دفن شو بس وی چې عمر نو دفن نو ما وی انما هو زوجي و ابي یو مې خاوند دی یو مې پلار دی نو کوټې ته به دقسې تلم پروا به مې نه وه او چې اوس عمر ورسره دفن شو شددت علی ثیابي اشد علی ثیابي په ځان جامې ټیټ کم کلکې کم پړونې او برقه ولې حیاء من عمر د هغه مړ عمر نه له حیا راځي ته شوې هغه ښځې زمونږ زنانه ښځې چې په ډولو کې به یې وړلې په ډولی کې د کور نه دننه هغه څه شوې هغه موټر ته چې به یې خېجوله او موټر نه به یې لس پردې یو خوا بل خوا ته وکړې وې هغه څه شوې اوس خو په خپله موټر ته روانه دنیا به ته مخامخ ګوري څه شوې هغه ښځې چې هغه غټې بورقې به یې په سر کړې او په لاره بتلې څه شوې هغه ښځې چې ټانګه کې به ناستې وي نو شاته به یې پرده ته وکړې وه زه پر لاله ټیک ویم شاته به پرده او د کوچوان او د شاته سیټ په د میانس کې به پرده وه زه ولاله چې صاحب ټیک ویم مخامخ پرده به ښځه به شاته وه کوچوان به والله په سیټ نه کېناستېده چې د ما شا د ښځې سره ونه جنګېږي په پیدان به ولاړ غټې بورقې څه شوې غټ پړونې څه شو د ښځو هغه ښځې کم خوا لاړې جنت ته هغې ځای جنت دی درنو برقو والا ښځې په لاره به تلې په پړونې کې او چې سړي به رالل نو دیوال ته به یې مخ کړې اوس په پټکو کې روانې دي ته به ترې مخ اړی او دا به در پسې مخ راړی ته به ترې مخ اړی او دا به در پسې مخ راړی زما په خدای قسم ګناه ده ناروا دي ګناه ده حرام دي هلکان او جینکۍ یو بل سره په یو بینچ ناست دی په یونیورسټو کې او په کالجونو کې ما لیدلی دی په یو بینچ ناست هلکان او جینکۍ مې لیدلی دي چې یو بل سره په کالجونو کې نخرې کوي یو ګپې شپې لګوي یو خړه تخلوت او خنداګانې کوي دا ما لیدلی دي صاحبه په دې یونیورسټو کې په دې لارو کوڅو کې مې لیدلی دي پردی جینۍ او پردی لک په دې دوکانونو کې څه کوي دا کومه جینۍ چې سودا له لاړه شي دا پلار یې په خپله ولېږي لاړه شي سودا وکړه بچی شابه ډرایور سره یوازې لېږي هلکه ګورې دا خبرې دروغ کوم که ټیک کوم یوازې لېږي یوازې ډرایور سره لېږي د لاړه شه د الله شاپینګ وکړه ولې ډرایور سره یوازې لور لېږي ګناه نه ده او درته وښیم چې څومره جینکۍ د ډرایورانو سره بټې دې لاړې وتښتېدې ولې یوازې ډرایور سره لېږي دکان ته ولې لګي شاپینګ ځان له وکړه اول ته په دکان کې بیا تا ته پته لګي چې ستا د لور چا سره تعلق دی ستا د خور چا سره تعلق دی موبایل خو دې ولا غشتی دی که نه غټ موبایل دا خو دې ولا بیل د جنت نه پروانه راوړې ده
دا کم دکاندار سره چې نن سبا غم جوړ دی موږ نه خلک د مسلو تپوس کوي په خدای رانه خلک تپوس کوي چې د دکاندار او د دې میانس کې بیا تعلق جوړي ماله دا جوړه که ماله دا جوړه که دا مې جوړه که مورې ما خو د دکاندار نه تصویر والا دغه منبر واغېسته بس اوس د تلو ضرورت نشته اوس به په ویډیو کال ورسره زه خبرې کوم ما ته به ښایي دا شی دی او دا شی دی او دا شی دی د کور نه جینۍ او د سړي په منځ کې په ویډیو کال خبرې روانې قیامت لرې دی وایي قیامت لرې نه دی نږدې دی د خدای عذاب نه راځي ولې د خدای عذاب اوړه ګران شو په ما پلان کې باچا شو په ما پلان کې باچا شو اوړه ګران شو شکر دی چې دلې درکوي شکر وباسئ چې دا چینی درکوي ورشه ماشومان جینکې د اوو دا اتو کالو جینکو سره خلکو څونه ظلمونه وکړل ریپ څونه ظلمونه یې ورسره وکړل او بیا مړه کړي او ویې غورځوي په فصل کې دا درنده د خدای نه یریږي ولې جینۍ روځي ولې بربنډه ګرځي هلته ښځه وایي موږ ته هلکان لاسونه راچوي لاسونه نه چې دا سر د نه پرې کړي لاس اچوي ما ته ګناه کوي ناجایز کوي غلطي کوي چې لاس در اچوي خو تا ولې داسې شکل جوړ کړی چې تا ته هلکان لاس سر واچوي ته یوازې ولې روځې هغه یو جینۍ په موټروی باندې تللی او 2 کاله مخکې او چېرته هلکانو زیاتې ورسره کړی و کار څه شوي و شی به دا په مخه دا ملک اغشتی شوی و چې دا سړو ګوره په موټروی باندې جینۍ مې د جینۍ څه کار و چې دا د شپې په 12 بجې او په 2 بجې په موټروی یوازې ګرځي دې نه هم لږ تپوس وکړی که نه ته څه کوې ته د شپې په 12 بجې او په 2 بجې ګناه له دعوت ورکوې یوازې ګرځې ولې ګرځې کوم انسان چې روجه ده وره د کوم انسان چې روجه ده او تنده ورته لګېدلې ده او دته د نیمبو د مخکې نه چوڼ که د ده په خوله کې لاړې راځي که نه راځي رښتیا وایي دومره د ده په خوله کې لاړه نه راځي لکه نوجوان هلک چې بربنډه جینۍ نیمه بربنډه وویني او د هغه شهوت څومره وبراویږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حضور پاک چې قرآن وتوي قرآن یا ایها النبی اے پیغمبره قل لازواجک و بناتک خپلو هغې ورته مخکې وې هغه بیبیانې چې د مسلمانانو میندې دي میندې هغه بیبیانې چې د مسلمانانو میندې دي او پاکیزه دي او پاکې دي او جنتیانې دي لاول هغوی ته ووایه هغوی ته مستثنا نه دي لوړو ته دې ووایه فاطمې ته ووایه کومه لور ده سیدة نساء اهل الجنه د جنت د ښځو سردارې ته ووایه ونساء المؤمنین 3 نمبر کې د مسلمانانو ښځو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن چې په ځان باندې پړونې راواچوي عقل خو دا وایي چې فاطمه د اډو پړونې نه راچوي ولې دې نه راچوي او پاکه ده عقل خو دا وایي چې د پیغمبر بیبیانې خو زموږ میندې دي د هغې پړونو ته څه ضرورت دی هغو پاکې دي جنتیانې دي نه نه هغې به سر کې کوي لومبې قل لازواجک امهات المؤمنین ته ووایه و بناتک لومبې فاطمې ته ووایه لومبې زینب ته ووایه رقیې ته ووایه ام کلثوم ته ووایه چې ستا لوڼې دي ورپسې نورو ښځو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن په خدای دې کې د ښځو عزت دی قسم مې راته وخوره دې کې بې عزتي نه ده زه اکثر یو مثال ورکوم په دې فیسبوکونو ډېر زیات خور شو ما وی هغه کیله چې په پوستکي کې بند دی دا محفوظه ده پاته به یې په کور کې محفوظه خو چې د کمې کیلې نه یې پوستکي لرې که رښتیا وایي زر څښا کېږي که نه مچان وله راځي که نه راځي ماشي راځي که نه کومه مالټه چې په پوستکي کې بنده ده بند دی حسن دی دا مالټه دا قیمتي ده دا به پرته دا په بازار کې خرڅېږي دنیا اخلي او دا به پرته څښا کېږي به هم زر نه خو چې د کمې مالټې نه د پوستکي لرې که یا د کینو نه رښتیا وایي ته اخلې نه څوک پې څه کوي بیا او دا مچان او دا ماشي پې وبنګېږي زر څښا شي ښځه وایي دا ما د پرده والې ده ما وی ګوره د اوسپنې پر اوسپنه قیمت کم دی نو په میدان پرته ده
د کاڼي قیمت کم دی نو په قبرونو د پاسه پراته دي، د خاورې قیمت کم دی نو خلک د پاسه پې ګرځي، د لرګي قیمت کم دی نو خشاک له کولاو پراتی بارانونه پې کېږي، او د هیرې قیمت زیات دی نو خلک یې څونه پټه ساتي، د لال قیمت زیات دی نه څوک په میدان نه پرېږدي، د هیرې قیمت زیات دی څوک په میدان نه غورځوي، د ملغلرې قیمت زیات دی څوک یې په میدان نه غورځوي، د سرو زرو د سپینو زرو قیمت زیات دی نو څوک یې په میدان نه غورځوي. هغې سره خلک څه کوي؟ هغه په مالوچو کې بندوي، په ډبي کې بندوي، په بکس کې بندوي، جرنده ورته وایي. نو ستا قیمت د خدای په نزد ډېر اوچت دی ای مسلمانې ښځه یې، ته د خدای په نزد هیره یې، ته د خدای په نزد باندې اوسپنه چې بازار کې به پرته او بارانونه به در باندې کېږي، ته د خدای په نزد باندې کاڼې نه د سیند، ته د خدای په نزد خشاک نه، ته د خدای په نزد ډیران نه، ته د خدای په نزد لال او مرجان، ته د خدای په نزد هیره او ملغلره. نو ځکه درته وایي په کور کې بنده کښېنه، ته ډېره قیمتي یې، نو ځکه درته وایي پړونې په سر کا چې مچان در باندې ونه بنګي، شل کسه به دې والي، او که تا نه پوستکي لرې شي او مچان در باندې وبنګېږي نو ګنده به دې الي، بیا به دې پاک سړی نه الي. ګورې ته چې څومره هیره او پټه پرته او دلم در باندې نه لګېدلې نو قیمت پرې ښه زیاتې، او چې ته څومره د پردې نه بار ووتې او تا نه ډیران جوړ شو بیا په ډیران به غورځېږي، ورې څوک به تپوس هم نه کوي. د خدای قرآن خو هسې نه وایي که نه؟ رب العالمین په قرآن شریف کې څه وایي؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مسلمانانو ته لومبی حکم دی چې سترګې ښکته کړي، د خپلو اندامونو حفاظت وکړي. او بیا وی قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ښځو ته بیا وی چې نظرونه ښکته کړي او خپل اندامونه پټ کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله مصر ته فاتح مصر ته صاحب بن د مصر ښځې ښایسته ډېرې زیاتې دي، سپینوالی هم پکې زیات دی، حسن پکې زیات دی، هغه د انسان هغه د مخ هغه حسن چې په هغې کې دی. زه تللی مصر ته، دا بچې را سره مصر ښځې ډېرې ښایسته دي، ډېرې ښکلې دي، پاکې ښځې دي، اوس هم درته وایم پاکې دي. مونږ هلته کې تپوس وکړو، هلته کې هم دا بوای فرینډ او ګرل فرینډ شته، یو بل سره دوستانه تعلقات شته هلته. او دریای نیل تللی د مصر په دې منځ کې تللی دریای نیل، د هغې په غاړه باندې وټلي دي لکه زمونږ چې څنګه په دریابونو په غاړه څه دریاب او د وټلي موټلي دي داسې وټلي دي. نو په هغې کې د هلکان او جینکۍ چې چا یو بل سره دوستانه د هغه ناست یو ټول په غاړه یو بل سره ګپ شپ لګوي. نو ما هلته تپوسونه وکړل، مې هلکه دا خو ډېرې ښکلې جینکۍ دي، هلکان یې هم ښایسته دي، دا خو به ډېره ګناه کې مبتلي. ما ته سوال نه پیدا کېږي چې جینۍ ته دا پته ولګېده چې دا هلک دی او زما دوست دی او د روان حرکت ما ته وکړو، غلط سوچ نظر یې راته وکړو، یا ما نه غلطه مطالبه کوي، پاسات ورته وایي دا زما ستا تعلق ختم، یا پې پېښ شو چې دا هلک بل چا سره آرامیتوب کوي، پاسات ورته وایي زما تعلق تا سره ختم. او که دا هلک په دې جینۍ پېښ شو چې دا جینۍ ګنده ده، دا ټیک نه ده، یا زمونږ خو تعلق دی، تعلق کې رانه غلطه مطالبه کوي، زه زما تا سره تعلق یعنې پاک دي، هلکان هم پاک دي په دې نسبت، او جینکۍ هم پاک دي، او حسن یې څومره دی. هغه یو لطیفه به راته وایي، امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې مصری ښځه دې نه کړې وي کونډۍ وایي، لونډۍ وایي، ښځه مصری ده بس وایي. واقعي ښایسته خلک دی. نو چې حضرت عمر ته نو په مصر کې خو یهودیان هم وو، عیسایان هم وو، هغوی څه چل وکړو؟ هغې وایي داسې کار وکړئ چې د مسلمانانو لوی لښکر را روان دی، دا به تیر باسو، دا به بربادو. څنګه به یې بربادو؟ وی په بازار کې به دوی تیریږي داسې، نو بازارونو کې ښایسته جینکۍ راوباسئ او په لارو کې ورته ودروئ، او په دوکانونو کې به جینکۍ راوباسئ، سامان به خرڅئ، څوک پرتوغاښ او څوک پیغې او څوک څو، او چې دا مسلمانان د نشې اخلي ازادي ورسره وکړئ، کوشش وکړئ چې دا ځان ته راکاږئ، که دنه غلطه مطالبه مې کې ورسره مطالبه وکړئ چې دا مونږ په دې فسق و فجور کې مبتلا کړو، دا تباه دي بیا.
دا ولې مسلمانان نن 2 اربه مسلمانان دي په مخ د ځمکه کې او دا نن ټول د کافرانو د لاس سوال ټکول خوري د پیغمبر روایت کې صاحب حدیث ته حضور پاک دی چې کله د محمد په فسق و فجور کې مبتلا شي کافر به پیدا سے حمله کوي لکه ټپوسان چې په مردار باندې حمله کوي قربان شم ته چې کومه خبره کړې ده ټیک ده نه امت فسق و فجور کې مبتلا دی او دا پکې چا مبتلا کړي هم د کافرانو ستا په موبایل دلته پابندي نشته افسر ته به ته ولاړې چې زما کار دی به لګي موبایل کې ټک ټوک به کوي لکه زما کار دی صاحبه ویلې مو ته نشي ګنې به وي سبا راشه لوی غم کې خلک پراته دي په پولیس والا سره په ټریفک والا سره موبایل دی په مولا سره موبایل دی په درس کې ناستې طالب سره موبایل دی راشه وګوره ورشه په لندن امریکا کې راوتې دغه ځای نه دي هغې خورې د کاروبار په وخت کې موبایل استعمال کړي ما ته یې ولې ټلیفون وکړه دغه ځای نه وجې د مسلې تپوس کومه مې کوه خبره اوږده وه وي ده چې بیا بل ټایم راته وښایه درته به وکړم مې اوس وایه وي نه بس سټور ته دننه کېږم موبایل بندوم په سټور کې دننه په موبایل پابندي ده نه به چلو افسر باندې او په بابو باندې او په سکول کې په استاد او په لیکچرر او په پروفیسر په موبایل مکمل پابندي ده اوسګار وخت کې به موبایل استعمال او موږ په غم اخته یو پخوا به جومات کې مونځ شو نو هلته به ناستو کسانو تلاوت به کو برجې ته به ناستو کسان تلاوت به کو برجې ته به ناستو ذکر به کو دلته لطیفه جي صاحب خدای پاک دی وبخي سدولا کاکا خدای پاک دی وبخي دا مشران شریف لالا خدای پاک دی وبخي دا مشران سپینګری به دی دیوالونو ته ناستو ملک عبدالله شاه ملک صاحب خدای پاک دی وبخي دا ټول سپینګری به دی جومات کې ناستو او ډډې به یې والې تسبیح باړولې مولوي صاحب په جومات کې دلته په مصلی به ناستو موږ به سره ناستو سبق به او که موږ به فارغ وو هغه به تسبیح اړولې خپل ذکر به کوو سم خوند به وایه مازدیګر به په جومات کې غوبل به د قرآن شریفونو تلاوت به کې د ماښام ماسوتن غوبل اوس چې مونځ شي نو په سب کې لا ناستي چې موبایل راوباسي په سب کې په لاره کې او هلته به کیني چې که مزګار یې دیوال ته به ډډه وي موبایل به راوباسي په هغې کې به فلمونه ګوري او مولوي صاحب به دقه ځای کې محراب ته شا کي او په دا مصله باندې د هغه خدای په جانماز کې چې هغه د بیت الله نقشه د کوناټي به په هغې د پاسه کینی او دیوال ته به شا کي موبایل به دیم راوباسي لکه په خدای په قهر اخته یې کمبختیانو څه کوئ دا دجالي فتنه ده رمسودید په خدای یقین یریږو چې د خدای عذاب را نشي د خدای قهر او د خدای غضب په موږ باندې نازل نشي الله دې مستعد نو خبره مې څه پورې کوله نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د رسول الله د مصر قافله نو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لاړ نو هلته ورته هغې څه وه جینکو ته وی سودا پې خرڅوی خاندی ورته مسکي کېږی ورته گپ شپ ورسره لګوي په ګناه کې مبتلا کې چې ګناه کې مبتلا کړ د دوی نه لشه وځي ماکوان ته جوړېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې څنګه په مصر وردننه شو په بازار روان دي او دا مقصد یې ولیده اوهو خدایه زما دا لښکر فوج په دې غم مبتلا نه شي واقعي دا خو ښکلي دي نو یو انسان ته یې وي هله په لوړ اواز د قرآن شریف تلاوت وکړه شبه تکړه شه هله ده ووایه یا ایها النبي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وچتا واسر لگیا دے اے پیغمبر دے خلق توایا کہ نظر نخکت کی او د خپل اندامونو حفاظت وکړي بس صحابو سرونه ښکته کړي په بازار نیغ تېر شو ښځو ته یې اړو ونه کتل اړو نظر یې ورته ور وانړو چې دا ښځې دي او که دا انسانان دي او که دا لرګي دي او که دا دیوالونه دي او نیغ پې تېر شو بس د مصر یهودیان او د مصر عیسایان دلادل راځي حضرت عمر ته کینې او ایمان راوړي وی دا خلق څوک نشي خطا کولی تر څو چې په دوی کې دا صفتي چې د پردو ښځو ته نه ګوري او تر څو چې په دوی کې دا صفتي چې د ښځې پردو سړو ته نه ګوري دا به په دنیا غلبه کوي او په دنیا به حکومت کوي او که کله د دوی نه دا صفت ختم شو نو بیا به د بهر نه دا کافران په دوی داسې حملې کوي لکه ټپوسان او قارغان چې په مرداره غوښه حملې کوي ځکه خو دوی لکه مربع میل علاقه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فتح شو کنه
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبنائهن أو آباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن. رور ته خاوند ته تاسې نور کسان دي هغوی که ستا د لاسونه لیچې میچې ګوري مخ ته ګوري نو پروا نشته باقي به چاته نه ښې ښځې. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا یو دغه ولمساو یو جینۍ ولمسوله خدایه یو جینۍ ورته چا ولمسوله وی لاړ شه د امام ابو حنیفه تیر باسه هغې ورته ځان ډولې کو ډېر زیات یې ځان خشته کو دومره ځان ښکلې کو بناو سینګار کې راله امام صاحب ته هغه ورته اړو نظر نه کو بیا لاړه وایي څه چلو شوي ګوري م راته بیا چې یو څو ځله راله امام صاحب ورته اړو ګوري نو حالانکه ښکلې جینۍ انتخاب یې وله کړی چې د امام صاحب خطا کړو. عالمانو دشمنان خو په هره زمانه کې شته که د خدای نه چې څوک نه یېرېږي د ملا دشمن دی. ما ته بعضې خلک وایي دا بعضې خلک علماو پسې خبرې کوي او کنځل کوي مې دې پړه کې د خدای یره نشته چې د خدای یره نشته نو بس دا ګیله ترې مه کوه. ولې ملا دوی ته څه ښیي عقیده ورته ښیي د پیغمبر ورته ښیي خدای ورته ښیي چې یو انسان په تا خدای پیژني پیغمبر در باندې پیژني تا ته دیني او اسلامي اخلاق ښیي قرآن درته ښیي تا د خدای سره جوړ پیدا کوي ستا د پیغمبر سره جوړ پیدا کوي. دا زه چې نن لګیم زما په دې کې څه غرض دی زم چې ستاسو لونه په حیا کې پاتې شي تاسو په حیا کې پاتې شي خدای غضب در باندې را نه شي. زه سړی یم سره پاره چې دا خشته جینکۍ ښکلې وجود ولا دوزخ ته ونه غورځېږي سبا به لوز مرګ دې روان وي دوزخ ته چې دې نه بچي. دقسې هر مولا لګیا دی نو چې مولا دا خواري در سره کوي ستا او د خدای جوړ پیدا کوي او دې دپاره کوي چې الله را دې مخلوق نه خوشحاله شي د الله پیغمبر را دې مخلوق نه خوشحاله شي ته بیا هم ورپسې کنځل کوې نو تا کې د خدای یاره نشته که نه هسې په خولې خدای منې نو هسې په خولې قیامت منې نو قبر منې او د پیغمبر وارث پسې کنځلې کوې او بدې ورپسې وې دا د خولې هسې هغه رواجي خبرې تاسو روانې دي د خدای نه یاره چې راله هر څه به ټیک ټاک نو بیا ورپسې راولېږل او ډېر زیات یې ورته بنو سینګار وکړو نو چې ورته وایي ښځه ورته وایي ابو حنیفه صاحب ته وایي د کله نه ړوند شوی وایي ما راته ځان څونه خشته کړی دی نرمې پستې خبرې در سره کوم چې ته ما ته وګورې ته ما ته متوجه شې کوشش کوم یعنی اوس قصه اوږده ده ما راته مختصره کړله چې زه کوشش کوم چې په کومه طریقه د تا په خپل جال کې ونښلوم او ته ما ته وګورې لاسونه د تړقوم خپې د تړقوم وایي خبرې د سره نرمې پستې کوم ځان مې راته خشته کړی دی پیغله جینۍ یم تا کې خواهش نشته د کله نه ته ړوند شوې امام صاحب ورته وایي چې د کله نه ته بربنډه شوې چې د کله نه تا نه حیا پورته شوې هغه وخت نه ړوند شوې بهر کیف زما روڼ مونږ په دا وخت خپل وس زمونږ دا دی چې خپلې خویندې خپله لونه خپلې میندې خپلې بچی دا په حیا کې ساتو پرده کې به ساتو دا به زمونږ کوشش وي چې زمونږ خویندې او میندې د حضرت عایشې په نقشه شي او د حضرت فاطمې په نقشه شي د دې کې څه خبرې پاتې شته د پردې وغیره ابه انشاءالله که موقع وه بله جمعه درته ویم دا وی د مولیانو کلي د احسان الله خور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د سیدو د کندي د مناب ګل زوی شعیب وفات شوی دی الله دې حاجي سلام ګل دغه د فقیر کاکا ملک صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي وارثانو الله صبر ورکړي د پیرانو د کندي د قاسم باچا وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې مغفرت نصیب کړي او خدای دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د بکرو بابا د عنایت الرحمن او د اکبر علي مور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب او زمونږ د جمع یو ملګرو دا ځای به ناستو دقه ځای به ناستو د جانزیب سره او د نیادلي مینځ کې به ناستو دلته علي حیدر حاجي صاحب د زیم علي حیدر حاجي صاحب او ډیوټي به یې دا وه چې زه به رالم زه به مټه ونیم دلته به یې کېنولم او چې ما به کله مونځ وکړم مانځه نه پس به دلته ملګرو ته سلام علیک ته کېناستم د مټه به یې ونیوم هغه غریب هم دا تېر شوې ورځ څو ورځې وشو وفات شوی دی او دومره نیک سړی و زه یې دواله ورغلم جنازې له خو نه رسېدی شم خو دواله یې ورغلم نو هغه بچو یې راته ووی چې سحر امام صاحب نو جمع یې په خپله وکړه ماسپښین بیا مونځ کړی دی 11 بجې جنازه وه هغې له هم تللی دی
او 2 بجې کټ کې پروت دی او ساتې تللی څومره نیک سره اما شورزویه ما ته وی ما ورته چې بابا زم د سره شیخ صاحب د جمعې مانځلی ځم وی ما ته وی چې تر څو ږیره نه پرېښې نرې بوځم غټه غټه ږیره ده ټول بچي شکر دی ما ولیدل خو ښکلي ږیرو والا نو دعا وکړې علي حیدر حاجي صاحب زموږ د جمع ملګری الله یې مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او رب العالمین د قبر تیارې رڼا کړي خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي دا زموږ په دې دغه کې عمرزو کې عثمانزو کې د خسرو خان نوسۍ وفات شو اکسیډنټ کې بله ورځ هغې ته هم دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي د اجاز خان زوی چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له خدای صبر وکړي امین دی د هغه تره بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې شفا ورکړي او قاري سید الله صاحب مور بیماره ده الله دې وله شفا ورکړي او دا د حیات آباد د سید علي رویرا بېهوشه ده الله دې وله روغ صحت ورکړي بل یو ملګری حبیب دی الله دې وله روغ صحت ورکړي او زموږ حسین علی فیض صاحب دی دا احمد علی جان مولوي صاحب بچی عالم دی هغې ته هم دعا کوي بیمار دی چې الله شفا ورکړي بل زموږ یو دوست دی د مردان شاهجان حاجي صاحب پرون نابلو د ګل په ورځ باندې د زړه اپریشن کړی دی چې الله وله روغ صحت او شفا ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي ته وله شفا ورکړي چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي زموږ دوستان دي دلته کې مولانا مستقیم صاحب اجاز خان دي د پېښور نه راغلي دي دوی ته دعا وکړئ چې خدای پاک د خیر او د برکت زندګۍ نصیب کړي خدای ورله ترقي ورکړي الله یې د آفتونو مصیبتونو دشمنونو په امن کې وساتي او زموږ ایوب خان صاحب دی زموږ ورور دی عمرې له روان دی د اتوار په ورځ دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې په خیر بوځي الله یې په خیر راولي قبول شوي عبادتونو ډاکټر صاحب ملګري دي ورسره د ټولو خدای قبولي هلکه ته هم ګورې د جمع د ټولو ملګرو ته دعا کوې ښه الله دې دوی ته هم موږ په دعاګانو کې ور یاد کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ زنانه لوڼه خویندې میندې د بربنډتوب نه وساتې الله د حیا ژوندې نصیب کړي الله د سترګو د ګناه نه موږ او هغوی په امن و امان کې وساتې او د فتنو آفتونو نه هم حفظ و امان کې وساتې او ته رانه راضي شي او خدای زموږ په دې ښکلي پاکستان ملک کې د امن فضا راولي د قرآن نظام پکې راولي الله د قرآن نظام پکې راولي او زموږ د دې ښکلي ملک الله حفاظت وکړي پروردګاره برحمتک یا ارحم الراحمین